السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو خلکو کتونکو پښتو اسلامیک ټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې چینل نه تاسو ته اسلامي ویډیوګانې ملاویږي او دلته کې په دې سور نشان سبسکرایب باندې کلیک کړئ او ورسره په دې ټلی باندې کلیک کړئ تاسو ته به هر ورځ نوې نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. والسلام. جل جلاله بندگانو د سرور کونین احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو امتیانو پتنگانو غلامانو اور رب جل جلاله مونږ تاسو باندې چې کوم د عزت او د شرافت میاش نازله کړې ده او د دې کوم خیر او برکت ته الله دې هغه زموږ استاد ټول په جولو کې واچي. امين. په میاشت د رمضان المبارک کې د مسلمان دا جون عجیبه وګرځي د انسان لوګه هم عبادت وي خوراک هم عبادت وی ویخه هم عبادت وی او خوب هم عبادت وی. او بیا د دې هر لمحه ځان ځاله برکات دي د لوګي ځاله مقام دی د حلال رزق وړلو ځان له مقام او مرتبه ده د ویښې ځان له مقام دی او د خوب ځان له مقام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لوګي ته اشاره کوي چې په لوګه باندې تاسو د جنت دروازه وټکوئ او په حدیث د سرور کونین تاجدار حرم کې عقاید جهاد فرمایي چې د جنت په دروازو کې او دروازه د چاغې ته ریان ویلې شي او په دغه دروازه به هغه خلک داخليږي چې کوم خلکو د الله جل جلاله د پاره روزه نیولې وي. دا روجا د آدم علیه السلام نه د دې دا تاریخ را شروع دی زموږ د وړاندې په نور امت باندې الله جل جلاله دا فرض کړی وي. یهود او نصارو په یو میاشت روژه نیوه خو هغوی فرق دا و چې کله به یخ جمع یا به سخته ګرمي و نو به یخ جمع او په سختې ګرمۍ کې به نه نیولې د سپرلي وخت به یې ولکته او په تغیر د وخت او د میاشتې باندې به هغې لس روجې زیاتې نه وي. په دغه دور کې یو بادشاه هغه باندې الله جل جلاله یو بیماري ولګوله او هغه درخواست وکړه چې یا الله که چېرې زه د دې بیمارۍ نه جوړ شمه نو زه به لس روجې زیاتې ونیسم. د قدرت قانون ته ګوره چې الله جل جلاله د هغې عبادت په وجه باندې هغه جوړ کړ هغه 50 روجې نیوي قوم یو لویه سرمایه وګڼه چې الله زموږ دا بادشاه سلامت کې جوړ کړ هغه قوم هغې رعیت به بیا 50 روجې نیوي. بیا چې کله هغه وفات شو د هغه یو قایم مقام صدر چې مقرر شي هغه به هم 50 روجې نیوي. د سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول الله په ذات اقدس باندې چې میاشت د رمضان المبارک نازله شوه میاشت یا 2 میاشتې پس غزا را روانه و غالبا د بدر غزا وه
د تنگ دستی دور صحابه کرام ډیر مسکینان غریبانانو غزا روان دي مقابل کی کفار ډیر سخت دي پیدل مزل و لارې موټرې نه وي عقاید و جهاد چې صحابه کرامو توقت د فقیرۍ او د تنگ دستی رنگ په باندې چړاو شوی عقاید و جهاد خدای ته درخواست وکړه چې خدای دې خو ما مقابلې له روان کړي دي یو طرف ته نهاره ده او بل طرف ته سخته ګرمي ده رب جل جلاله هغه ټیم آیات نازل کړ سبحان الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر رب العزت فرمائے سوچ لتا سو نہ مریض شو بیمار شو اس دا زکامم گورے بیماری دا ٹوخیم بیماری دا سرخوگیم بیماری دا نا داسی مرض بار انسان مبتلا شي چې د دې روجي پنی و باندې داغه مرض زیاتیږي او هغه سبب د مرګ ګرځي د هلاکت ګرځي دې بیمار دی جی یا هغه بنانا چې بیمار شي یا په اولاد سره یا په عام بیماری سره کچره دا بیماری د دې زنانا د سوال له سورزونه واوړي د دې ته ټیم معلومي چې زما بیماری 15 سورې یا 16 ورځې بعد خکېږي هغه ته به انتظار کوي او کټه معلوم ني سوال سونه بعد به بیا دارو جنسي نورنګ نفاس ته جی چې د اولاد پیدا کېدل دي کوم زنانه چې په اولاد بیمار شوه سلوی خورد د دې میاد دی کدی کې الله جل جلاله شفا مخ کې ورکه مخ کې پاکيږي شل ورځې 15 ورځې 15 ورځې دا باقاعده خپل مسکی سلوی خورد نه بعد د دې وجود پاکي نه کولا نبیا به خپل وخت انتظار کوي 15 سلوی خورد پس پاکيږي هغه ته به انتظار کوي روزه باندې سیمون باندې کوي کچره ټیم معلوم ني سلوی خورد نه بعد د اولاد په بیماری کې بدا بیا روزه نسی بهر حال یو زموږ استاد بیماری ده عجیب کار دا دی چې دا زموږ په نصیبی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان قصدن عمدن روجو خوړه او بیا د تمام عمر روجي ونیسي نو هغه ثواب بیا نمومي کوم ثواب چې د رمضان په میاشت کې انسان ته ملاویږي هغه یو سړی د موږ قضا شوی د جمع موږ ته تلو الله موږ تاسو موږ گزار کا موږ دې قضا شوی جی اور هغه چاته وی چې ما د جمع موږ لاړ دا خو یو پاویا باندې خدای قبلې نو خیر د زبد اموز اویا کرته وکم هغه خلکو کې دومره د دین قدرو او یا کرت هغه عادو ګرځول یو ځل فرض کو دا نور نوافل وکړه عالم لراغ هغه وته وی چې سل کرت نور کی خو هغه ثواب نه محروم شوی چې امام پس ټول په جمع امين وای سبحان الله هغه شرافت چې دی هغه ته ملو نشو نو پدې میاش کې چې رب جل جلاله انسان ته کم خیر ورکړي په نور میاشتو کې نشتا ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې مال جبريل عليه السلام راغی او عرض راتو چې ستا هغه امتی دي د خدای د رحمت نه لري وي چې د باندې میاشت د رمضان راشه او د ځان په خدای نه بخي ګوره داغي وجه صدا په دې روزه کې یو کړه درود پاکایدو جهان د 1,00,000 درود طاقت لري سبحان الله په دې میاشت کې یو ختم د قران امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په دې مبارک میاشت کې یو شپه ختمه د قران کول سبحان الله د اورد په حرم شریف کې ولاد او تلاوت کوي موږ کوي 2 رکعات نیت تړلې 15 سپاره او یاد کې وي 15 بلکې سوال وکړي چې خدایا 15 سپاره چې لستوي په یو په ولاړ یو په یو خو چې 15 سرستونو بل خپل په بلې خوا
او چې خدای ما ستا د بندګۍ حق ادا نه کو غیبي عوام راغی چې اے بنده ته مې بخلی چې تا پسې د چا اقتدار تر قیامته هغه مې بخلي دي هغه خلک چرته لاړه د هغې هم دا خپې لاسونه و خو هغې کې نور و هغوی کې د ایمان طاقت و او د ایمان طاقت چې دی نو دا یو لویه سرمایه د بولنو خدای مو د ایمان نه محرومه کومه د ایمان سرمایه مو خدای نصیب کا او د دنیا دا ژوند چې دی ځان ته مسلمان وایي دا خبره شرط ده نو د ده به غم زیات او خوشحالي به کم وي ځکه زه نه ویم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا د مسلمان دپاره قید خانه ده نو قید کې سړی خوشحالي دا به د چا ذهن ومني او بیا د رسول الله مبارک په شان هستی نو ګلونو په دې میاشت کې یو فرض په او یو فرض قبلیږي نفل موزي په فرض الله جل جلاله قبلی یو ذکر الله جل جلاله په او یا زره ذکرونو باندې قبلی وای چې د مرګ په تماچه دي شیخ علماء بیا په ما تخله بسو وای سنا دا خله خو خدای ذکر لدر کړی دا چې دې ټیم کې انسان ذکرونه کی نو بیا د قبر کې د خدای بندگان ذکر کوي ګوره تلاوتونه کوي حجونه کوي غزاګانو ته حاضري کوي خاله دې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې حج ته چې کله تشریف وړو نو وی فرمایل چې ما موسی علیه السلام پلانکي ځای کې ولیدو پلانکي ځای کې مې ولیدو بل پیغمبر مې پلانکي ځای کې ولیدو د خدای بندگان پس د مرګه هغوی په قبر کې منځونه کوي هغوی په قبر کې میدان جنگ ته حاضري کوي هغوی بیت الله شریف ته حاضري کوي خو یا ساتي چې ګورې بیا په هغې عبادت ګورې ثواب نشته د پاره د خوند او د لذت دی په هغې باندې هغې ته صرف خوند میلاویږي د خدای بندگان خو په ذکر خوشحالېږي که نه نو ګلونو یو طرف ته د دې دا مقام دی فمن کان منکم مریضا څوک چې له تاسو نه بیمار شو او علی سفرن یا په سفر روان شو سیاح ګوره مسافر نه وي څوک چې د دې ځای نه لندن ته سیل نه ځي زمونږ د پاکستان د کلاړیانو په حال دی الله رحم وکړي یو مسلمان به چې میدان جنگ ته ووته 11 کفار به ترې تښتېدل یو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دورو په لکلو کفار به ترې تښتېدل او نن مسلمان یو په یو میدان کې ورځي او د میدان شاخ د مسلمان شاخ خړېږي ولې مسلمان د خدای قانون ته کمزوري وکتل حق حلال روجه خوري څوک چې قصدن آمدن یو روجه خوري 4.5 لکه کاله به دی د فرعون سره په جهنم کې سوځي 4.5 لکه کاله او خبره تاسو ته وکړم دا د خدای عبادت کول فرض دي او که نه دا کرکټ کول دا سوباړي وهل فرض دي دا راته ووایه هغه فرض عبادت کې ترک او په له لعب باندې د خدای دین وغورځو او بیا د مسلمان قانون سپکې چې د ټلویزیون په شیشه باندې تا تمام اهل کفر ویني غیر اسلامي خلق تا ویني چې دا د مسلمان شان دی زه چې دی ته وګورم ما د یو پخواني مسلمانانو یو کیسه را یاده شوه یو یهودي و یو عیسایي و او یو مسلمان و نو درې واړو په شریک الوا پخ کړې وه څه پخ کړي جي الوا یې پخ کړې وه نو ماښام یې دا فیصله وکړه چې بېګاله چا ښه خشته خوب ولیدو نو د الوا به سهار له هغه خوري اوس الوا ته چل دی یهودي سهار را پاسې دی لکه ما خو بېګارې خشته خوب لیدلی دی تا څنګه خوب لیدلی
ما پس موسی علیہ السلام راغی چې راځه بچي ځا سره کوی تور ته بوزم زه بیګا سره کوی تور ته تلم عیسی ته وای تاسو څنګه وای ما پس بیګا خپل پیغمبر راغی چې ځاسې اسمان ته خېجم راځه چې تام ځا سره اسمان ته خېجم څومره خسته خوب مې لیدلې مسلمان دی تاسو څنګه خوب لیدلې هغه چې د شپې را پاسېدم یو کوی تور ته تلو بل اسمان ته تلو او الوای خدمه وی راشه وی خوره ځان دې بیغمه کا دا هغه مسلمانان دي وی پیشو تر هغه شیخه چې په موږ نه پیخه زموږ مسلمانی تر هغه مسلمانی ده چې تر څو زموږ وس نه کېږي بس لنډه خبره ده شریعت دا وایي چې کوم انسان شریعام روجه خوړه سر ته قلم کا د مدینی منورې بازار دی الله مو د مدینی بازار لبوزا اول غو ټي وي ته ګورئ ما او چې ګورئ نو نن سبا په دې ټي وي یو ټیشن دی هغې باندې حرم شریف ښیي بیت الله شریف یهودي دی صاحب د هغه بچي لاس کې اوس نړۍ راغستې د روټۍ داسې نیمه روټۍ ده پخوا به د ماشومانو لارو کوڅو کې به نړۍ نه چکه غوښته روان به خشته وخت د مسلمانۍ وخت د یهودي بچی دی میاشت د رمضان المبارک د مدینې منورې په بازار کې را روان دی د روټۍ نه چک وایي مسلمانان په دوکانونو کې ناست دي پلار یو دم ورغی د بچی د لاس نه یې روټۍ واغستله وی بچی میاشت د رمضان المبارک دا د سرور کونین محمد رسول الله د یارانو د هغه صحابه کرام روجی دي د الله بندگانو روجنی ولیدا بچی د میاشتې د رمضان نه حیا وکړه د دې مسلمانانو نه حیا وکړه بچی په سپېړو باندې ووهلو د رب کارونو ته ګوره یهودي دنیا نه لاړلو چا په خوب کې ولیدلو چې الله رب الجلال جل جلاله در سره سما میله وکړه هغه ورته وایي چې ګورې دې اوس خشته جنت کې ناست دی ګیر چاپېره تې حورانې ناستې دي ګیر چاپېره تې حورانې ناستې دي چا په خوب کې ولیدلو چې اے یهودي د سرور کونین په شریعت کې په یهودي د جنت بوی حرام دی څنګه جنت ته لاړلي هغه جواب ورکوي چې ما د رمضان په قدر بچي له سپېړه ورکړې وه الله رب الجلال د هغې رمضان په قدر کې په ما باندې ورحمېدلو چې زما کله وخت ددن کدن راغی الله مال توفیق د ایمان راکو ما کلمه پدن کدن کې ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله مال خدای په وخت د دن کدن کې ایمان راکو د ځکه جنت ته راغلی او یو خبر وکړم دا جنت ته به ځئ څنګه څه په حساب کتاب پوهې که نه بس داسې چې ور مخامخ شي ته به وشي ورځه په دوزخ باندې یو پوړۍ لګېدلې ده په هغې پوړۍ باندې اته دستکي وي په هر یو دستکي باندې ځان ځان له دفتر دی فرشتګان پکې موجود وي دی چې کله په دې پل صراط باندې روان شي لومړی پوړۍ ته ورسي تپوس به ترې وشي
ہے دا اللہ بند ایمان در سرشتہ دے کنا ایمان شتا نچه ده سره ایمان وی وته وی چې زمخ کې ځه بچ شوي او چې ایمان سره نی جهنم ته به پریوځي وړاندې پوړی له چې دویمې پوړی له کله دا انسان ورسي هلته به نور فرشتګان ولاړي تپوس به تې وکړي مونځ دې کړی څه شی جي کله کله زه سوچ وکړم ځکه چې ما ته دا بعضې حضرات وایي بیګا زموږ یو مېلمه راغلی و نو ما ته وایي چې یاره زه خو سبا کوشش مې کولو چې زه به د جمعې پر ورځ مولوي صاحب له ورشم خو بس ځکه رالم چې سبا یو ډرامه ده د هغې وجې بیا نشم راتلی مې څنګه ډرامه ده یو ښځه ده پکې به اوس نه ده راغلې او دا د سترګې راپولې دي سترګې راپولې دي مې تا نه به زه اوس د سړیتوب تمه کومه ته به پس د دې سړی کېږي او بیا به د سړیتوب په لاره روانېږي د یوې ډرامې دپاره زموږ د مسلمان د ایمان پاتې شو دا تپوس نه کوي چې د دې وجې ما زر رالم چې سبا د جمعې ورځ ده چې ته په مانځه کې په عبادت کې مې فرق راړي شي عبادت به کومه که داسې نه ده جي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ چا وتی چې صدیق اکبر صاحب خفه دی او په دې سترګې غټې غټې اوښکې را روانې دي چې ورغی نو اوښکې په مخ نه بهېدي او هسې خفه ناست و دلګیر ناست دی صدیق اکبر صاحب ولې وی قربان قافله مې تباه شوه څلوېښت اوښان مې د تجارت را روانو زما خو همدغه سرمایه وه ټول لاړه ختم شو عقاید و جهان ورته فرمایي خمید ته دومره خفه یې مه که چې د تکبیر الله د نه فوت شوی دی مه که تکبیر الله د نه فوت شوی دی تکبیر الله پېژنې چې امام وایي الله اکبر دا لومړی تکبیر دا فرض چې دی دی الله اکبر سره به الله اکبر یعنې د دې دومره ثواب دی چې په دې ځمکې اسمان کې چې دا ټول د سوش او تی د خدای په نامه ورکړي دا الله اکبر سره به الله اکبر ملاوي نو امام الله اکبر یو پکې شیخ کېږي سپونه سم کې او شاته ودرېږي او مخې ته ودرېږي تکبیر الله پې فوت شي حدیث مبارک کې راځي چې په ځمکې او په اسمان درې ټیمه زلزله راځي یو هغه ټیم کې چې کوم وخت زناکار د زنا نه فارغه شي او دې جامې واچوي را سره لکه ملنګ دلته کې رالم دا شم د خپلې مور په دوبارنګ دلته کې رالم دا شم د مر سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي کې سربتاو ستا د کیسهخوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کې 60 مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي تا د ګناهګار بنده د زنا اوبه زما په مخ را پرېوتې نو اسې به په ورځ د قیامت ته ما لرغې او نن مې ولرځو چې لکه د قارون ژوندی راکاږم درام جواب په هغه ټایم کې زلزله راځي چې یو ظالم لګی په مظلوم ظلم کې دا مظلوم چغو کې چې خدایه ته مې دا د د خولې نه وځي نو عرش خالی وي د ډېر د قهر د خدای نه او اسمان وي چې خدای نن مې پې ور وغورځوه ورځ د قیامت به مې ناسې ټوټې ټوټې ورغورځې مسلم نن مې پې ور وغورځوه زه په ده ورځم او درېیم په هغه ټایم کې په ځمکه او په اسمان زلزله راځي چې د عقاید و جهان امتی جماعت کې موجود او د ده نه تکبیر الله فوت شي نو تکبیر الله خو موږ د سره پېژنو نه خو لرې خبره ده حاجي عقاید و جهان تاجدار حرم فرمایي چې کله کله وغواړم چې اذان وشي او دا ګیر چاپېره خلک په خپلو حجرو کې په خپلو کورونو کې مونځ کوي جومات ته نه راځي
نو زړه مې غواړي چې کورونو ته ورته تیلې ورته کم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سرور کونین به کومه خبرو هغه به کوله، خو په دې کې عقاید جهان ذکر رستو پاتې شوی دی چې عقاید جهان په معصومانانو خبر شوی دی چې په دې کور کې به واړه معصومانانو سي. او دا قوم مولا رحمدلی د سرور کونین خو ډېر شان او ډېر حمدلو عقاید جهان تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام اور سره دي او صحابي اذان کو اته معصوم لګیا دی صحابي پیخي کو يهودي دی يهودي جی صحابي اذان کو د پیخي کولی عقاید جهان د بچی دل تراشه صحابه کرام کو پوښتنه چې قربان موږ ته د غوسه شي وینا زه خدای رحمت را لګلم سبحان الله ودمر کاری تی بچی ته اغازانو کده څنګه کولو خو چې هغه اذان شروع کنا قوم مولانا سلو چت چې خدایا ستانو خو اخلي کنه نو دا په خېټه په حقیقت نشي بدلوله خدایا دا مجاز په حقیقت بدل کا او چې هغه سلام زو کې اذان ختم کړه حضور په قدمونو کې پرې وته قربان ما ته کلمه وای زه مسلمان یم نو تاسو به کیږي چې موږ دې کړه دې کنا ها نو قدمو وخت موږ کړی او ته زموږ کې مبارک دې شه دریم دفتر ته ځان رسوا او قدمو دې کړه موږ کې کوتاهی کړی انا فرمانی د خدای کړی نو جهنم ته به پریوزي اورانی بدره می پوړی لال ته ببل دفتر لګی دلوي التبتن تپوس کیږي اے الله بندا روجدنی ولی وکنا دروجی قدر دکڑے دے کنا در رمضان مبارک روجی دنی ولی دکنا کچر دروجی نی ولی وی الله حلقة من ولی روجن نسی طول خلص گئے تے ورز دا لس گئے تے حاجی طول خلص گئے تے ورز دا اگر ڈاکٹران ہوئی بروجی کی چکم دے نو صحت تا قوت ملاوی گی اگر ملاوی گی خمون تا نہ ملاوی گی خواہ وجہ دا چھے ڈاکٹری اصول کی چھے انسان پو وجود بانے خوراک کر شکی دا بیماری ختمی گی عموم ما خام چې کومه بلا دی ګیړه ته ورغوزو هغه د شپږ ورځو خوراکي ګوري ها هغه د شپږ ورځو خوراکي دومره ګوتاوه ګوري زناورم نه خوري پوکه چالان پو شار پو کجوري چې پو دارا غون کې نو سیر خدا جوړيږي ها زار د سرور کولین نشما الله عقائد جهان یو صحابي نظر منلو نظر څنګه نظر منلو دا خو ګوره کنه عقائد جهان یو صحابي نظر منلو چې خدایا کمال د حضور دیدار راکنه زه بدرو ورځې روزه نیسم دغه عقائد جهان د صحابي سوال خو خدای قبول ک دغه صحابي راغی قوم مولا جماعت کې نافذ جداسي وتوکته نو د صحابي د استرګل نه وته وي د بګی د ناس دا قوم مولا په مخ لړۍ راغی ابو حکیم کله چې ډاکټر صحابو ته وی صحابو دا ملموږي دي وای نه قربان په ما نظر واجب شو زه د یو کافر سړي غلام په ما خبر شوی د چې دا د سرور کونین غلام دی ما نه هر ساتي ما نه روټۍ نه راکوي قربان شکو د چې نن مې ستا دیدار وکړ سبحان الله قربان په ما نظر واجب شه زه به نن روژه نیسم ما باندې درې ورځې نظر دی سرور کونین محمد رسول الله آقا و مولا ځان ته رانږدې کړ څو ورځې چې میاشت کې تېرې شولې خپل مالک پہ باندې خبر شلو شیطانان خوشته کناره زمانہ کې چا وته چې خو د حضور سلام لته دی چې ښا نو د شپې په پخپو کې پوری واچول
او د زناور خو کې به غوجل کې وغورځو او چې سحر بشو نو پکې به پړې واچو غرته به بوتلو ساوه چې تیرې شي جبريل عليه السلام او د سرور کونین تاجدار حرم دربار ته تشریف راوړو سرور کونین حضور پر نورا هر نور لا نورا شافی یوم نشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیل بی کسا مہمان لامکا سید مرسلا شفیع عافیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار مطلوب کردگار نہ تمام مدغم خوار پا قرآن چی ودحان رحصار واللیزل کی تربتار محمد رسول اللہ دربار پہ جبریل علیہ السلام حضیر کئی دا اللہ محبوبہ نند سلامی لراغ لیما سبحان اللہ آقا مولا جو تو قتل جبریل السلام خفو رنگی زیانو ولی جبریل ولی خفئے ولی من الخفو لدی وی قربان ادلن سورج اڑان چی ملمستا دربار تراغل و تاول ملمستیا ورکول اغیر چی زمان رو جد بچاو وی داغنن زنکدن دی از خودی رولی گرم چی محبوب می خبر کا قربان کستا سے خوخی نپلان کیزے کی کور دو آغا کر پروت تے دا غوجل نے بہار پس مکہ پروت تے نو کور شئی نو کدے چی دا سخدن قدن استاس پدیدار بانے آسان شی آقا مولا قدمون راواغست قربان دا حضور دا قدموننا آقا مولا تاجدار حرم دا کافر کسیل راغ دروازے و توٹا کولا کافر چلوت سرور کونین و تو فرملتا کر رنگیو غلام اسیگیو ملنگ اسیگی زداغتا پوس لرا غلیما نو کستا اجازه دی زناناو تو چی پا پردش چی خپل غلام تلگو نظر گورم اگو تی قربانا زما غلام دستا غلام ندے تو زما کورتا نشکلے آقا مولا خاموش درد پا دی ٹھام کی بل غلام دا قرآن آگے او اگر سوڑی تیوی چی کافر افتا چی کم غلام نہ ہر ساتلو دستو رزونا نہ ہر دے ساتلو ہوگے دے ساتلو او گٹ گٹ ببری ورکولے آگ مسافر وفات شا انا للہ وچی دوی وفات شا تا قوم اولا پا مخوخ کی آگے وی جڑن حالا کافر وطوید اللہ محبوب دن نلا شائر اس دخپ الغلام سنبال کارو سرور کونین محمد رسول اللہ او دا کافر کور دا چکل دل نرانلو او وی قتل نو حرام الماء او حرم لنگ پس مک پروتے جبریل علیہ السلام سر پغی گکنی ولے وی برب محبوبہ او کلچت دی کافر دن ننوتون من اکرلی نو ما رب تا درخواستو که چی خدا که آقا می دن نپریدی دا اغد دربار خادم ما ور پریگی دا نو قربان ستار دی غلام چی ساختن و ما پغیق کی نیولیو ما غیق کی نیولیو عقائد و جہان دا غد غیق نوارستو اخبر اونیو دا کافر دا کسی نا چکلوتو صحابہ کرامو توی چی صحابو زما پا دور کی زما دا پیغمبری پا دور کی چی سمرا گلو شہیدان شوی دی او مر شوی دی اغل صحابو غسل ور کرے دے دل بزا پا خپل لاز غسل ور کو
سرور کونین تاجدار حرم کی کروچت کو او تاجدار حرم او فرمائے سمر خوان کئی چی یو فقیر لگیا دے بل فقیر لغسل ور کئی دادا قوم اولا الفاظ دی سرور کونین تیار کو چی کم تیم لحد تا کزو نو دا سرور کونین پا شند مبارک و مسکار آلا صحابہ کرام تی قربان دا خود جڑا مقام دے وی صحابہ تاس تا سپا چی زما ولی پا شند مسکار آلا وی یو حوری وطا دا جنت ناس کی شربت نیولے دے جنتی شربت تے بڑے وطا جنتی طعام نیولے دے وی دتی مخوارو چی ترسو می دا حضور علیہ السلام تی دار پا غلوی و رز لیکڑے ضرورتی و طعام نخرما خدای سشو آغا خکولی خلق پا ظاہر و پا باطن سپیزیلی خلق سشو آغا خلق ولی رسول اللہ مبارک پا مائی وارے او غبون کلام کئے چه دا ما قبل امتی پا مانا گی دا روٹیو خورو دا دو گاونڈی پوجے ادش حضور علیہ السلام فرمائی دا پا ما ایمان ندے روڑے دے دا سر ما پیغمبر نمانی تاسو د اختر په ورځ باندې به مسلو په د غوږ نیولې او جومات ته به را روانې مولوي صاحب دا وانه روغ رمضان دی په ګاونډ کې سړی د لوږې مري ولې دې ته فدیه وایي ما د سړی راغی استاد چې سرسایه ده ما ورته مې زه ښه غټ پټ یم د چې د ګاونډ کې و چې د کونډه رنډه ورغلی ورکه سبحان الله او ټیک ته خلک علماو له پیسې ورکوي سرسایه ورکوي او دا حق د علماو ځکه دی چې هغه ته کال 12 میاشتې په دې مصله ناست دی هغه ته تنخواه ورکوي ورته تنخواه زکات خو په تا باندې سره کېږي نه ځکه چې غریب یې خبره کوو که او د زکات خبرو را روانه ده وری که خیری عقائد جهان تاجدار حرم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام کائنات کې صحابه کرام ولراغه چې قربان د خدای په بندگانو کې چې ستا د ټول زیات سو خخ دغه نو تو خایم غړو خپکیږي نه کده دې خوخي که صدیق اکبر صاحب دې خوخي که عمر صاحب څوک چې خوخي قربان کوم نه خپکیږي عقائد جهان تو فرمایي چې زه ته وې مشاو وي د خدای په کائنات کې چې څومره مخلوق دی دا یو طرف ته فاطمه بیبي ودروا سبحان الله ما د ټول نه زیاته فاطمه لور خوخه ده عقائد جهان باندې دومره ګرانه و چې ورځ عقائد جهان په منبر خطبه لوسته او حسن رضی الله تعالی عنہ په پیزار کې پریوت محمد رسول الله خطبه پریودا او د جمعات نه په منډه شو خپل بچی را واغستو علماء لیکي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کله دغه دین پیغمبر قدم غسته دا د حضور خوخه نو دا د خدای خوخه وا دا د خدای خوخه وا مکه حسنین نا جوړ شو او مور نظر ومنر چې خدای که زما بچی دې جوړ کړ د خیرات وسم نشتا د صدقې وسم نشتا خدای که زما بچی دې جوړ کړ دا مې در سره وعده ده لکه چې زما په بچو به زما حضور عقاید جهان خفشي عقاید جهان په یو په دې پتون مبارک وې کې نو په دې پتون مبارک مسیح کې نو په دې پتون مبارک مسیح کې نو په دې وې کې نو خیال دې کنه جی نو نه په یو اوګه یو نو سیره په بلا او ګوره باندې بل نو سیره جبرئیل السلام راغی چې د خدای محبوبا الله والسلام ویلو پس د سلام وایي چې تاسو را خشته ګلونه په دې غیږ کې کینور یو ګل ته مال راکا زیدنا خلم سرور کونین فرمایل
چې د دې په بدل کې زما ابراهیم بچی والا خو زما نه بل وسي نه علی د دې په بدل کې زه خپل بچی ابراهیم رضی الله تعالی عنه درکوم خو وسي نه درکومه ځکه چې په بچي باندې به زه ځکه سم خفه بشم او زما په نسو باندې به زما لوی غمجده شي فاطمه الزهراء رضی الله تعالی خدای بچی جوړ کړل قربان روزه ونیوه خو صاحب روزه لږي الله الله سپینو اوبو باندې روزه ونیوه شهر خدا مدینه منورې بازار کې وکړل چې خدای مو بخښي اړ مې نشته او کله چا کر صدانی مانی ویرو چې زی ولا په بې وړه کما یو يهودي چې خبر سي چې دانه خدا قید جهان دور پړ کینو د عناد د دشمنی د وجه دی وته لوی پیټه پشاکه چې پوره چې سر ور کونه دور په خفشي اگر دانه وروړو فاطمه بي کې ناس تر ماجیګر پوری د پیچنه ثوکا ما خامې تی 15 روټي تیاری کو 15 منټه ټیم اذان ته پاتې دي الله دې ټام کې چې انسان حلال روزي تناسي الله الله رب الجلال د تمام اسمانونو فرشتو ته आवाज کوي چې فرشتو تاسو ماته لري چې انسان پیدا کې ځکه چې فساد کوي او د زما بندگان خلا خو دې ولا یو چې زما حکم نه دی شوی څنګه زما د حکم تعمیل کوي نو په دغه ټیم کې کو دې سوال کوي نو د خدای په میز کې پرده ني درود شریف وایي فاطمی بی بی سره د بچو شکور تناسته دا پدی کی آواز شو زه یو مسکین مای او پګیډ نه هر راغلی ما وای د شریعت کتابونه لیکي چې کله جنتیان جنت ته ننوځي په خندا بزي لیکن سلور قسم خلق چی جنت تزنو جنتنا بدبی پراتا خندا کئی جنتنا بدبی خوشحالی نخندی کی سلور قسم خلق راوی اگه که یو اگه ده چی مسلمانی پا گیڑا موڑ کا دویم اگه ده چی یو بربن لی جامع واغس دریم اگه ده چی ده قرآن شریف سر مینو و ده قرآن شریف تلاوتی کو سلورم اگه ده چی ده میاشت ده رمضان ضرو جینی ولی وی ناقاید جهان فرمائی چی پر لوگ تاسو ده جنت دروازه تا کوئی نو اگه جنت دروازه ریان ده خدای دې زموږ استادو د ټولو نصیب بهر حال خپل خبر درادم دي فاطمی بیا پیزر اٹھئی آواز شو نو فاطمی بیا خپل برخه واغستو حسنینو لی ورکا حسنینو تی قربان مونږ ستا په غیږ کې لوی شوي یو زمونږ په دې لوږه پروا نه راځي هغوی څه چلو کو چې هغوی خپل روټۍ واغستې و مسکین لا یو خادمه ورکړه و هغې خپل روټۍ واغستولې شر خدا چې خبر شوي زما هم ور واستوئ حسنینو کریمینو سره د فاطمې بي سپینو اوبو باندې روژه ماته کا یعنې دومره څه نشته چې فاطمه بي بي باندې خپله روژه ماته کړي ګورې اساتې ګورې الله روژه ماته شوې جي اوس راشي که نه اوبه دي که نه ګېډه کې که نه جي ودرېږه رب ته تمامه شپه به ولاړه وه د ژمي په شپو کې او چې سهار اذان بشو د فاطمه بي بي په جړا شوه چې خدای دومره وړې وړې شپې چې ستا د محبوب د لور تندی پکې یخ نه شو دومره وړې وړې شپې خدای چې دا شپې خو دې لږې غټې پیدا کړې ځکه علما لیکي چې سرور کونین به چې د لور تندی ښکلاو هغې کې وجه دا وه چې دې به دا تندی تمامه شپه خپل رب ته لګولې وه درېیمه ورځ باندې فاطمه بي بیا پاڅېده او دانې وړکۍ سیمه خو چې درېیمه ورځ باندې دانې وړکې په درېیمه ورځ باندې یو یتیم راغی غلی ورکې په درېیمه ورځ یو اسیر راغی غلی ورکې بندي خلاص شوی د فاطمې بي لاسونه پولی شو چې لاسونه یې پولی شو شر خدا چې ورته وکته وایي لاړ شه بابا جان که د غلامان راغلي چې یو غلام دله درکړي
فاطمه بی بی راغه د عقاید جهان لور مبارکه کې دومره حیا وه چې غلامان تقسیمېدل دولتونه تقسیمېدل دا یو طرف خاموش ناسته وه. کله چې هر څه ختم شو سرور کونینو ته چې بچای زه خو په کار بار باندې اخته وم تا نه مې ورته تپوس نو که څنګه راغلی ای بابا چې درېیمه شپه د ما څه خوړلي نو مې که یو غلام رانه راکړي نو ښه به وي چې مې چن راله تاوی عقاید جهان ته نه بچې زه به دله په دې لاسونو باندې خپلې لاړې پورې کړم خدای به دې لاسونه جګ جوړ کړي ما نه بچې دنیا کې خوشحالي مه غواړه د دنیا خوشحالي د آخرت سره نه دي ما نه د آخرت خوشحالي غواړه زه به یې درله در کومه څه شو هغه خلک کم طرف ته لاړو عقاید جهان فرمایي چې زما امتي لپاره چې کم ټایم دا مازدیګر شي ګوره موسی علیه السلام چې کله کوی تور ته لاړ که نه نو دا د خونه لرګی نه دی دی په خوله کې نیولی اوس یاره د ما د دې لوږې د وجې نه ما د دې خولې نه داسې هوا غوندې پورته کېږي بوی غوندې خدای سره ډېر نږدې نږدې خبرې کومه تاسې چې زما له دې خولې نه وله بوی ورشي چې کوم وخت کې کوی تور ته مخامخ شو خدای ورته لرګی خولې نه لرې کړه د روژهدار د خولې نه چې ما له کوم بوی راځي دا د مشکو د عنبرو نه هم خوږ دی نو دغه ټایم کې چې دې کم ټایم الله اکبر شي رسول الله مبارک فرمایي چې دې ټایم کې زما د امتي لپاره دوه خوشحالۍ دي یو چې وخت الله اکبر شي دې په روژه باندې شروع شي که نه دي وشوه شي او دویم خوشحالي چې کومه ده په ورځ د قیامت خدای خپل دیدار ورکوي نو چې دا انسان کم ټایم کې د دې درېیم دفتر نه وړي که نه او څلورم له ورشي مانځه تپوس وشي مونځ یې کړی دا مونځ یې کړی ښځه مخکې شه مبارک دې شه وړاندې بل دفتر دی په څلورمه پورې باندې هلته به دې تپوس کوي چې زکات دی که نه زکات یې ورکړی و تا باندې چې کوم زکات ستا په ذمه پروت 9 روپۍ 1 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ 1000 روپۍ چې څومره زکات یې ووړی دا د غریبانانو حق دی د معراج په شپه باندې رسول الله مبارک تشریف چې کله لا مکان ته وړه یو سړی ولید چې د کیکرانو په یو ځنګل کې روان دی او تنګه لار ده او د ده شمېدلې جامې په غاړه وي او دا کیکران ته دا جامې راکاږي په دې غنو کې نښلي رسول الله مبارک وفرمایل دا څوک دي قربان دا ستا د امت مالداره سړی دی نو دا ګیر چاپېره مسکینان دي د دوی حق پې باندې پروت دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما په ذات د رب قسم چې کوم سړی د زکات نه انکار وکړي چې زه ورسره جنګ وکړم نو چې دغه ټایم کې د زکات ادا کړي وي زه مخکې شه مبارک دې شه او که زکات یې په ذمه پروت وي نو ایمان به یې راوړی وي مونځ به یې کړی وي روژه به یې نیولي وي خو چې زکات یې په ذمه پروت وي دی به جهنم ته ځي بیا پنځمې پوړۍ ته چې وړاندې شي دلته به بیا نور فرښتګان تپوس کوي چې یاره خدای بنده تا باندې حج فرض شوی او تا حج کړی و رسول الله مبارک فرمایي چې په چا حج فرض شو او د قصدن آمدن حج ترک نو حضور السلام فرمایي زما پروا نشته که یهودي مري که نصراني مري چې شپږم ته وړاندې شي تپوس به ترې نه کوي چې د خدای بنده دا راته ووایه چې دروغ خو دې نه دي ویلي چېرته څه شی دي مونږ به کښې ټول پورې وځو ښه هم ده که نه په پټو سترګو به روان یو کښېري خو دا پته نه لګي چې کوم خوا به روان یو خدای مو دې ملګری شي امین پې ووایه یعنې دا مونږ دومره نیکمله خلک یو چې مونږ خپل ځان پورې په خپله خاندو ګورئ او چې په هغه لویه ورځ پورې کفار خاندي چې بله بیا له تماشې خدای په هغه لویه ورځ باندې مرسوا مه کړي رحمان مابوي د محشر په ورځ به لویه تماشه وي ای رحمانه که ته نه شوې تماشه لویه تماشه وي چې د خدای جل جلاله عدالت به لګېدلی
او رسول الله مبارک به د لولاک تاج په سر کړی د ولې د زلفې یې په سینه باندې پرتې سیوا د یاسین شال به په اوبو پروت دي د مزمل قبا به چولي دي او یا زره فرشتو په جلوس کې با قوم ولا را روان دي زما په رب قسم چې د دې میاشتې روژې اولځې که خیر خدای مو بخي دا زه لیکلي در کوم ګورئ خو یو قتل یو پردی مال ګوره دا ته په روژې نه بخي ګورئ تا به ورده که نه یو شرک خدای نه بخي شرک نه چې خدای سره شریک پیدا کړي زناکاري غیبت دروغ او زناکاري هر څومره چې بد عمل دې کړی رب جل جلاله دې ته په دې رمضان باندې بخي او دا زه نه یم ګوره دا د ورمړو مولا نه وي ښه رسول الله مبارک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عقاید و جهاد په ټولو ګناهونو باندې قدم راښکلی دی چې د میاشتې د رمضان روژې وروړه حضور فرمایي چې سیټې ټولو ته خدای معاف کړي خدا مې وورې دا بعضې راځي روژه پاس کوو تاش شروع کړي تاش نه دی څه وایي روژه پاس کوو څه پاس کوو په دې روژه پاس کوي راځي او ویډیو ګیم دی که څه شي دا څه بالا باندې اخته دي هغه په دې باندې روژه پاس کوو ابو مې روکه په خو غټ غټ وا چکه غونډه دا غونډه دې کوله غونډه په کې دا څنګه نو ګوره کنه پم پاس کوي چې څه په کې ټول ځکه دا نه غوډي څنګه ما دې لګیټایو والا او تارا لګیټایو والا مې ته په شرمونو او شرمېږي ها هغه خبره کوم دا مسلمانی ده دا مسلمان رښتیا وشته روزه په تلاوت د کلام پاک پاسګي کنه پاسګي د څوار کونن احادیث چې پڑھاوي په دې پاسګي کنه پاسګي په خدای یقین کوي بیګا د غریب غاړه باندې ما خان د روز مخ کې زناست ما خپل بیبي خپل بچی میرا ول کړیو اما او ته څوار کونن احادیث بیانول سبحان الله دې کې دا اجر دی دې کې دومره اجر دی دې کې دومره اجر دی نو دماغ وجه دالو چې دا ماجیګر شم دا ټیم خو جو خون خري دا سي تاویږي خو چې لاس منټه پاتې نو لاس کار ته جوړ شي په خوده کې زما خو چې تقریبا چې دانی مګه ټپا شي په دا غړي جیب کې ورته ښه نه کنه نو ما خپل د جون مرګري ته وی خپل خبر ته مې ګورا دې چې دا ټیم صاحب خو د تمام روزي نه ټول دا ټیم دی وجه دار چې په دې ټیم کې د رب له عذاب تمام رحمتونه انسان ته متوجي شي او دا چې په شیبو پیراوري شیبو پیراوري نو خبره مې دې پورې کوله ګولونو ته پور دې چې حج کړی دی نو دې به تاسو یاره خیال دې کنه دا خبره مې کوله دروغ دی ویلي دي نو دې به تاسو یاره سي کله به مې لګ وي نن مې غدله دی ودیدو خیال دې کنه دې خو خونه راغلی امين پوښي ګوره تاسو شپږ سوه کسان یې دلته تاسو دا خبره ونه رسول چې ګوره مسلمانو د خدای دا رشوت مه اخله وای دا رشوت چې کله تر څو پورې په دې ملک کې روان وي امن نشته حقدار ته به حق نه میلاویږي غیر مستحق ته به حق میلاویږي او مستحق ته به حق نه میلاویږي غیر تعلیم یافتہ اب پلوڑی کرسی ناستی او تعلیم یافتہ سڑے مدار کسو کی گرد 50 کروڑ واقع شي ولی تاسو خبر تاسو کو کچری په ملک رشوت نه تعلیم یافتہ سڑے به خودکشي کی ولی خودکشي کوي سپارسکال مو کړو ځان د سکول د استادانو می واه لوخ وړل بي عزتۍ می برداشت کې کالج می